ونعود الآن إلى الموضوع الذي أتينا من أجله. عندما تلقيت الدعوة لآتي إلى هنا فكرت فيما هو أجمل شيء نعمله لأفغانستان، وليس مجرد أن نأتي ونلقي الخطابات ونتكلم عن المواضيع وينتهي الإشكال. لقد عملت في مجال ليس البيئة وإنما الماء لمدة 10 سنوات بسبب معاناة الشرق الأوسط من الماء، وأتيت ببرنامجا ليس مكتملا وإنما كي أتناقش حوله مع السادة المعنيين في الأمر ومع الجمهور كي يكون هناك حلا داخليا أولا لقوله تعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم إذا وصل البرنامج إلى الناس التي يجب أن تحمله من العامة يمكن أن نتعاون مع إخواننا بعملية الوصول إلى الجهات الدولية واختراق الحاجز المنيع الذي تشكله العصابات الدولية ضد انضمام أفغانستان للمساعدات المالية، ليست مساعدات وإنما الحقوق المالية التي يجب أن ينالها الشعب الأفغاني بسبب معاناته من مشاكل البيئة. فإن شاء الله نوفق في مسعانا ونخدم شعب أفغانستان كما نتمنى لشعوب العالم الإسلامي في تركيا وفي ماليزيا وفي إندونيسيا وفي غيرها من الدول العربية أن تنجح في الوصول إلى أهدافها بطريقة إسلامية حميمة، وسنكون حققنا شيئا ما. مونږ اصل کې د دې لپاره نو راغلي چې زه هغه څه چې وړاندې مې د هغې یادونه وکړه هدف مې و، بلکې هدف زما دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د اوبو په مورد کې ځانګړې برنامه لرم او غواړم چې د مشرانو سره او بیا د ټولو استادانو سره ګډونوالو سره دغه شریک کړم دغه برنامه، تر څو چې موږ خپل داخلي چارې د افغانستان د دغه اوبو په اساس باندې د هغې د سم مدیریت په اساس باندې د کنټرول لاندې ونیسو او بالاخره بیا د په نړیواله کچه باندې ته هغه ورکو پراختیا ورکو تر څو پورې چې هغه حقوق چې هغه د افغانانو نه ټول د تقریبا وختونو کې د لاسه وتلي دي د ځینو عصاباتو او د ځینو ډلو د ځینو هغو لخوا پکار ده چې هغه حقوق بېرته موږ کسب کړو او ترلاسه کړو. دا بیا د نورو اسلامي دولتونو دپاره بالخصوص ډاکټر صاحب دې ته یادونه وکړله چې ما د اوبو په مورد کې تقریبا د شرق اوسط په کچه باندې په 10 کاله خدمت کړی او زه یو څه لرم په دې مورد کې، یعنی زما تخصص او زما هغه زده کړې او زما مطالعات ماته دا وایي چې د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کنټرول په رابطه باندې او بالخصوص داخلي چارې د دې په څنګه ډول باندې عیار کړل شي او د نورو ګاونډیو سره بیا د دې په رابطه باندې څه ډول تعامل وشي. په دې ټولو کې زه یو برنامه لرم او غواړم چې دلته په دې باندې د محققینو څخه د استادانو څخه د مشرانو څخه استفاده وکړم او دغه معلومات ټولو سره شریک کړو او په دې رابطه باندې بیا قدم کېږدو.